السلام علیکم. یو لبل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. یو ضروري غوندې خبره مخې ته راوړم او هغه دا چې هغې ته وایي توارد اکثر چې د چا شعر په فکري لحاظ یا په فني لحاظ باندې یا په لفظي لحاظ باندې سمی وخوري، یعنی د یو بل سره مماثلت وخوري، یو بل سره یو شانوالی ولري، خو شرط به پکې دای چې دغه یو شاعر د دې بل شاعر کلام نه وي لوستلی او نه اوریدلی وي. نو هله یعنی په نالیدلي باندې چې کله د یو تن شعر د بل تن د شعر سره سمی وخوري، یو شانوالی وخوري، مماثلت ولري، نو دغه ته توارد وایي. اوس زه تاسو ته د خوشحال خان خټک او د حافظ الپوري یو شعر وایم، کوم چې مونږه د دې موقع د توارد دپاره یو مثال ورکولی شو. خوشحال خان خټک وایي که پرښته وي بې بدۍ به پاتې نه وي، که پرښته وي بې بدۍ به پاتې نه وي، چې قرین ورسره هر کله بدان شي. او ګورئ د حافظ الپوري شعر ته چې د تهمت ځای له مزه عصمت به بیلی، د تهمت ځای له مزه عصمت به بیلی، پرښتو عصمت یو نړ له بابله. تاسو وګورئ دواړو کې بالکل توارد دی. نو همدا د توارد د مثالونو نه یو مثال دا دی.